نو څنګه چې خنزیران او ماران او لړمانان خلکو لټک ورکي، خلک پازابي، خلک دردي، د دین زیات تکلیف د هغه انسان دی چې د هغه خوله به واقع خوله ستا ضرر به د مار نډيري، ستا ضرر به د چچون کی سپینه سیوي، ستا ضرر به د لړم نډيري، او هر وخت کې به د الله بندگان او د پیغمبر امتیان ستانه په عذاب او تعذیب کی. نو زمنګ تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کړه دی چې تاسو د دنیا کې اوسېږئ د خپل خولې ته لګام واچوي، د خپل خولې او د خپل ژبې حفاظت وکړئ. او دا قرآن او سنت ډیره تفصیلی دا مسله بیان کړې ده. نن سبا چونکې د لیکلو دور دی نو خولي کتابونه په دې لیکل شوي دي چې د ژبې آفتونه، د ژبې او د خولې تباہی او هلاکتونه او آفتونه کم دي. ځکه دنیا کې چې دا څومره جنگونه او فسادونه جوړ دي، کاغه په سکولونو کې دي، کاغه په کورونو کې دي، کاغه په کلو کې دي، کاغه په محلو کې دي، نو پدې کې 95% کردار دا د خولې او د ژبې دی، د خولې او د ژبې د وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مسلمان تعریف دا کړو، او تعریف چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. دا الله نبی دې مسلمان وي، مسلمان چاته وي؟ دا د بخاری مسلم حدیث دی. مسلمان وي هغه چاته ویل کیږي چې ټول مسلمانان داغه د جبه د ضرر نه او د لاس د ضرر نه محفوظي، چې د جبه نه او د لاس نه خلق په امن او دا به مؤمني، دا به مسلماني. نو د دې د بل طرف دا دی کله چا د جبه نه چاته ضرر او چاته تکلیفونه دي سړي کې اسلام او ایمان نشته. دا وجه د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دا ما د الله نبی ته فرمایل چې د الله رسول من نجاتو د خلاصي لار صدا سبانه بخلاصي وو. دا الله نبی او ته درې خبرې وکړي چې په دنیا او آخرت کې د تخلاصي او نجات ملاويږي. نو دا صرف په درې کارونو کې الله منحصر کړی دي. یو دا چې امسک علیک لسانک، خپل جبه بند کړه، په دې باندې غیبت مکوا، چغلی مکوا، د مسلمانانو بدنامي عیبونه متلاش کوا، د مسلمانانو بیزتی په دې باندې مکوا، دارنګي شرکی کلمات غانې اثباتول ټول تعلق د جبه سره دی. ول جبه بند کړه. او دویمه او توفمل وليسعك عليك بيتك، کور کې ډېر کې نه، کور کې زید در کې تعالی را کورستا من ځان د سم جوړو چیرې ټول ورځ بازارونو کې، کوسو کې، ګرونو کې ګرځي، کور کې ډېر کې نه. او درېمه او توفرمل وبکی علی خطیئتک، په دې خپل ګناه باندې جاړه. دا درې وې نجات دې جبه کنټرول کول، کور کې ناس تکول، او په خپل ګناه باندې رب العالمین ته جړه کول. دا صحیح حدیث ته د الله رسول امام ترمذی راوړی دی، او دا د عیسی علی السلام نوم څخه نقل شوی دی چې هغه سړی کامیاب دی، هغه کامیابی حاصل کړه چې هغه خپل جبه کنټرول کړه، په خپل ګناه باندې وجړل، او کور کې ناس تړي راکوله. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه د الله د نبی سره سفر باندې روانه ما، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا و ک په خرب او سوق سورو ام د دین یو مسله او یو تربیت به ولکاو. بلا حدیث په دې باب کې شته، عبد الله ابن عباس ته وصیتونه کړې دي، معاذ ابن جبل ته د الله ساق دی، د مخلوق ساق دی. نو دا معاذ ابن جبل وی زو سره سفر باندې ما،
او دې کې سار کې د سورنيزي شو موږ په لار باندې رواني وای ما او تو فرمایل چې د الله رسول اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار دس عمل لا توخیا چې الله رب العالمین په ما ډایرک جنتی کې اوسه په دهور نه بچم ورو خيار سړی دی دا الله نبی ته وی دس عملونه به کم کمی چې زه ډایرک جنت تلال شم او د اور د طرف زنه غینه بچ پاتې شم نبی صلی الله علیه وسلم متو فرمایل ولیا معاذ لقد سألت عن امر عظیم ډیر لوی تاسو ته وکړه ډیر ګران کار دی خو بیا وته فرمایي وانه ليسير على من يسره الله دا ډیر آسان دی چاته چې الله آسان کی الله دې موږ او تاسو ته دا آسان کی وته فرمایل چې تعبد الله ولا تشرك به شيئا چې ډایرک جنت غواړي او ځان د اور نه خلاصې نو د یو الله عبادت کوا د الله بندگی کوا منځونه تلاوتونه صدقې حجونه عمرې سیل رحمی بیمار پرسی خود سے عبادت وکا چې ولا تشرک به شیئا د الله سره څوک شریک نکي قبرونو والا اولیاء کرام ملائک بوتان نور سپوږمۍ بیل موس قائم وا زکات ور کوا میاشت رمضان روزي ني حج کو د بیت الله خو بیا وتوي وی علا دلک علی ابواب الخير یا معاذ د خیر دروازې د تخیم نو چې د خیر ډکه دروازې دی او د جنت لارې دي هغه دا چې الصوم جنته روزه چې دنو دا ډال دی دا بتا د اور نه بچ کی دا بتا د خواہشاتو نه بچ کی تا به د فتنو نه بچ کی والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار دویم د خیر دروازه صدا چې صدقې کوا زوی دا صدقه د ګناهونو د څخه ختمه لکه څنګه چې په اور باندې بور واچي بیا وته د الله رسول د تهجد تذکرہ وکړه د تهجد نرستو وته فرمایل ول د ټولو کارونو جرله چې دنو دا اسلام دی رأس الامر هغه اسلام بیا د دې اسلام ستن چې دنو دا موز دی او د دې اسلام قب چې دی قب و ذروه صنائمه الجهاد فی سبیل الله د دې اسلام ستن موز دی او د دې قب چې دی نو د الله په لار کې jihad کول دي خو زمونږ د دې موضوع سره چې تعلق نو زما دا خبره غرض و چې د الله نبی او ته د ارکان اسلام بیان کړل او د ایمان د ابواب الخير او ته بیان کړل آخر کې وتوي وی الا اخبرك بملاك ذلك كله دس یو عمل د تخیمنه چې په دې ټول د جنت په لارو د تعامل انتهایی آسان شي چې دا دغه ملاک څنګه چې سړی دا د منګي د اثر په دغه باندې کلک وتړي د سیدا ټول سیز بتاته الله رب العالمین ټول د جنت لارې آسانی کو د اور نه بده الله بچ کی وای ما او تو فرمایل چې دا را توخه کنه وای دا الله نبی دا جبر سلاس کې راونی و او راته او فرمایل چې کف علیک هذا کپه دې ټول دین باندې عمل کول غواړي نو دا جبه لاس کې نیولې دا وای کف علیک هذا دا بندک په دې باندې سپکی خبره مکوا قچری خبره په مکوا غندو د ګناهونو ډکه خبره په مکوا دا کنټرول ک بس په ټول دین بر تعامل اساني وای ما او تو فرمل چې د الله رسول دا خو لمده جبه د په خبرو بنول شته موږ له په خبرو الله سزا راکړي نو د الله نبی را تو فرمایل چې ثقلت ک امک یا معاذ مور در باندې بوره شدا د عربو یو محاوره وا وی فرمایل وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم
چې دا خلق پړ مخې دی جهنم ته ورغورځول کېږي د دې بنیادی کردار دا د ژبې دی دا خو ژبو د لاسه روان دي دا وجه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د دوه خبرو ضمانت وکي نو ازمن له الجنه زه د هغه د جنت ضمانت کو یو ضمانت چې د دې خبرې وکي چې زه په خپل خوله باندې د الله او د الله رسول مخالفت نکوم خلق د ګنا نه وساتي خلق او دویم د خپل شرمګاه د زنا نه وساتي چې د خلی او د شرمګاه ضمانت وکي چې دا به د اسلام خلاف نه استعمالو ما نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي ازمن له الجنه زه د جنت دغه ضمانت کوم زه ځکه دروغ په جبه باندې ویل کیږي غیبت په جبه باندې کیږي چغلی په جبه باندې کیږي دا لقمان حکیم ډیر د خیر انسان تیر شوی دی او د حکمت نډکه نصیحتونه کړي دي او قران کریم کې په 114 سوراتونو کې یو نوم د سوره لقمان دی د درنګ نه تک تور پر دې غلام او ګډه او چيلې به سرولي د غربت هم په ختمه او د بدشکلې هم په ختمه وا خو یو دسه مقام ته ورسید چې الله دغه صفاتونه کړو دغه نصیحتونه قران کې الله نقل کړی دي او د دنیا خلق براتل دغه سره نصیحتونه دغه سره ناشتي نو یو ملګری او توي وې لقمان زده پیژنم چې غلامي ګړې به ساتلې رنگ د تکتور دی خو په دې نه پوهیږم چې د کوم زیته الله او رسولي چې دا څه کمال ستاو نو دی او توي وې دا چې کوم زیته رب العالمین را رسولې ما نو مال الله رب العالمین دو صفاتونه را کړو دوا یو صدق الحديث ټول عمر مې چرته دروغ نه دی ویلي رښتیا به مې ویل دا خپل په دروغ نه عادت او دویمه دا ده چې په کومه خبره کې زما فایده نه و ما په جبه نه ده خوځولې دا خپل خپل مې کنټرول کړی و د دسه کار کې چې زما په کې فایده نشته پاګې باندې ما ځان لا جبه نه لقوله دا وجه ده سفیان ابن عبد الله الثقفي رضی الله تعالی عنہ وې دا الله رسول الله مهما او تو فرمایل چې ما ته د وصیت وکړه چې زه پاګې په ځان شاشونګیا کما ځان په کلک کم او ما کامیاب کی وې ما ته فرمایل چې قل آمنت بالله قل ربي الله ثم استقم په الله باندې ایمان راوړو به استقامت اختیار کړه وې بیا مې تو فرمایل چې دا الله رسول ته په منګ باندې په کم څه ډیر یریږي چې منګ باغ تباکي منګ به هلاکي نو دا الله رسول د سراجبره لاس کراونی ولا ول چې دا شی به تاسو تباکي او د دې د هلاکت نه ځانو ساتي نو د جبي کنټرول کول چې دینو دا زمونږ استاد یو لوی ذمہواری ده زمونږ دا کورونه چوران دي زمونږ دا کلی چوران دي زمونږ دا حسدونه او بغضونه چې سیوا شوی دي په دې کې د ټولو نه زیات کردار زمونږ استاد سره دی وړي جبه او دی وړي خلی دی چې دا اورته بل شوی دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی قرآن کې الله فرمایي چې ویریږي د الله نه حق توقاته څنګه چې د یری شان دی نو سړی وي هغه پورې د الله نه یریدل نشي حتی يحزن من لسانه سو پر چې د خپل جبه ته لګام نه چولې خپل جبه ته لګام محمد بن واسع دا یو ډېر لوی سلفو کې تیر شوی مشر د مالک ابن دینار رحم الله ته وی ډېر د خیر خبره وته کړې ده مالک ابن دینار رحم الله ته وی ويا ابا يحيى حفظ اللسان اشد على الناس من حفظ الدينار والدراهم د جبه راټینګول جبه کنټرول کول د جبه حفاظت کول
دا ډیر سخت دی په انسانانو باندې د دینار او دراهمو د حفاظت نه. ځکه دینار او دراهم د سرو زرو پیسې وي، د سپینو زرو د سرو زرو. دا اول خلک کور کې کیدي، به کوټه کې کیدي، به په بکس کې کیږي، بیا وته تاله واچي. نو دا مالک ابن دینار ته وی پیسې سنبالول آسان دي، خو جبه کنټرول کول ډېر ګران کار دی. جبه کنټرول کول د دې داوود علیه السلام چې کوم د حکمت ډک نصیحتونه وو، نو پاره کې یو نصیحت دا وی حق علی العاقل، د عاقل سړی او د عقلمن سړی د پاره حق ادا ده چې د کې درې کارې درې. یو دا یکون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شانه. یو د چې د وخت د نزاکت نه خبري، د موقع محل او حالات ته ګوره. کته یو مسله کې یو فتوا ورکې، یو تقریر کې، یو درس کې، نو هر وخت ته د حالات مطابق د خلکو د اصلاح سوچ کوه. ځکه د عالم مثال د طبيب دی. ته چې طبيب لاړ شي ستا په دې ټول وجود کې هغه ناجوړه ځای ګوري، هغه له علاج کوي. نو یو دا چې عاقل سړی بر زماني عارفي، حالات ته بګوري، دغه مناسب بده لار چال کوي. دویم دا چې د حافظا للسانه، عقلمن سړی به د خپل ژبې حفاظت کوي. د پیسو ساتنه به دومره نه کوي، د بریتونو به دومره نه کوي څومره چې خپل ژبه ساتي. او دریم دا چې مقبلا علی شانه، په خپل شان باندې بده مخامخي، چې رزنن په کم حالت کې یم، زما تقوا صبر ده، زما ایمان صبر ده، زما عمل څنګه ده، ځان ترته متوجي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه بکله کله کانی راواغسته پر خله کې به واچول، او سوچ به داو چې دا جبه می ورانه خبري ونی کی. او به د ملګرو تویل ول هذا الذي اوردني الموارد، دا وړه غوندې جبه ده، خو کدا ز کنټرول نه کوم نو شاید چې دا مار جهنم کندو تور واچي. دا طاووس رحم الله ډېر چپ بناسو، چپ خبره به نه کولی. نو د دې وزوی دی عبد الله نوم دی، عبد الله ابن طاووس. دته و دي کسان ویل چې لکه د الله بنده تر خبرې ولې غپ څورې نه لګي، چې را شوستا خو ته کینو ته چوپ چاپ ناسي. وی هغه د څه په قلاره غوندي ویل چې ما ته د خپل جبه معلومه ده، کدا مې په قړتو عادت کړله نو لئیمه ده د شر خبرې بکې. وای ما کنټرول کړی د چپې ساتم. او کله کله به د ملګرو ته ویل زما د عجب نه ده، دا درنده دی، کدا مې پرې خودله ما خوري تباکۍ مې. نو جبه حفاظت کول دا د قرآن او د سنت حکم دی. دی وجنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وزد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سي راسه مخامخ شو. وای ما ته فرمایل چې د یو دوه خصلتونه د تخیمه نه چې په بدن ډیر آسان دی او د قیامت پر ورځ په تله کې ډیر زیات درانی دي، کول ډیر آسان دي او د قیامت پر ورځ تله کې ډیر وزندار دي. وای ما چې د الله رسول دقره توخیا چې اجر ډیر یو کول آسانی. وای د الله نبی را تو فرمایل چې یو چپ کینا، علیک بطول الصمت، ډیر خاموشي اختیاروا، او دویم خیسته اخلاق خپل کا. هر چا چې اوسېږي معاشره کې د خیسته اخلاق مظاهره کوه. خو بیرت الله نبی او فرمایل چې فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، قسم په الله کړ دې په شانتي عمل سو کولی شي. خاموشي او خیسته اخلاق. حسن بصری رحم الله بویل هغه سړی خپل دین نشي برابرولې سو پر چې جبه نه برابر کړي. دی یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه وصیتونه کول، یو دعا. نو د الله نبی او تو فرمایل د خلین د څه خبرې مغرو باسا
چې د قیامت پر ورځ بیا الله ته عذر پیش کړي. خله دې خپل دا عقل الله درکړي دې داسې خبرې ونه کی چې د قیامت پر ورځ بیا الله ته عذر وبانه پیش کړي. او دوی مې او تو فرمایل چې کله موز کې نو داسې موز کوا چې دا زما د ژوند اخیری مونږ دی. فصلی صلاه مودع. نو دا یو اوږده مسله ده د علماو په خپل کتابونه لیکلي دي. خو زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دا دی، زمونږ د صحابه کرام وصیتونه دا دي چې دا جبه الله درکړې ده دا د ټول بدن قوام دی، کدا جبه د سم او ټول بدن بر سمي او کدا کګو نو ټول بدن باندې غلط استعماليږي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نصیحت کاو ول دع ما لست منه في شيء، هغه شزونه پرې د چې تا د سفیده نه درسي. او دوی مداده چې هغه خبرې د خلینو نه باسي چې تعالی سفیده درنکي. او درې مې او فرایل ویل څنګه چې پیسې سنبال ساتي د څه دا وړه جبه سنبال ساته دې باندې خلک مچي چل خلک چې چل چې تا د ځان مار او سپېج وکړي چې لکه بیا راوځي گاوډي د نتنګي شاګرد د نتنګي زوی د نتنګي رور د نتنګي خوږه خبره مزیدار خبره فسته خبره د سربستا وقار او عزت برابرۍ. نو دا یو ذمہواری د زمونږ استادو چې څنګه الله رب العالمین زمونږ استاد سره د عملونو حساب کوي د څه چې راکمه خبره منکو دې کې څه د ګناه د سره ثواب دي. نو د ګناه د خبرونو بزان لري ساتو د خپل خله حفاظت وکړو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه وی ار یو مؤمن یو عملی دا غینه تمه چې په دې مال الله جنت راکړي. نو ما ته په خپل عملونو کې د تمه عمل دا ګرځیدل د تمه عمل چې ما په ټوله ژوندۍ کې په خپل جبه باندې چاله تکلیف ورنک، نه مې چاته کنزل وکړل، نه مې د چا غیبت وکړو، نه مې چاته پیغور وکړو، نه مې 50 باتول وکړل. وای دا خپل جبه مې د خلکو د شر نه ساتلې ده. نو جنت هم الله رب العالمین په جبه باندې ورکړي. دا الله رضام په جبه باندې ملاويږي. ذکر کوا، تلاوت کوا، دعوت په کوا. خو کو ډېری خبرې کې او ډېری قړته کې نو یو طرف ته د الله نبی فرمایي زړه سختي کې دي سره، او دوی مداده چې ځان له ګناهونه وسره سیوا کیږي او ټول عمر بازار په ګناهونو باندې ولړي. نو په دې وجود کې ډېر معمولی ځای دی دا جبه. خو کو د دې حفاظت منګه وکړو، زمنګ د لهجه خوږه شوله، زمنګ د اخلاق خسته شو، نو خلق بم زمنګ عزت کی، الله بم زمنګ استاد ناراضي. دسه مشران تیر شوی دي چې ټول ژوندۍ کې د انسان غیبت او غینه دی کړي. و زمنګ دلته سیاسي اختلاف ډیر دی، مذهبي اختلاف، قومي اختلاف. نو څومره چې دا نوې کول دی دا ټول عمر په ګندګو باسونو کې لګي. او د قیامت د علامون یو علامه دا و وي په انسانانو کې به عقل ختم شي، عقل شعور به پکې نه وي. تبه ورشي ګڼ خلک بناسي خو یو سړی به پکې عقل والا ویني نه عقل والا. نو منګه مسلمانان مؤمنانی پکار دا چې په دې جبه تلاوت وکړو، ذکر پېډیرو کو، د مسلمانانو سره د خیرخواهی کلمات پېډیرو کو. ځکه الله فرمایي وقولوا للناس حسنا، د دې خلکو سره خوږی خبرې کوي. کله الله فرمایي وقولوا قولا سديدا، په دې خلی باندې هغه خبرې کوي چې هغه سیده خبري. په دې باندې دروغ ویل، غیبت کول، کنزل کول، چغلی کول، د مسلمانانو عیبونه بیانول، د خلکو په عزتونو باندې باسونه کول، دې باندې ځان تبا کول او هلاکول دي. او دا منګه پښتون قوم د دې سره ډېر زیات مخامخ شوي یو چې زمنګ دا څومره کورونه دي دا د خلو د نسوران دي چې خزم شیطانه کوي، کشران هم شیطانه کوي، چغلی کوي، غیبت کوي، بهتان تړي، دروغ وي. بیا په دې کلو کې زمنګ څومره فساد جوړ دی، نو په دې کې لوی کردار د دې جبه دی.
او د علماو هغه کبیره ګناهونه را جمع کړي دي کبیره ګناهونه را جمع کړي چې د هغې تعلق د ژبې سره دی نو دا 30 نه زیات ګناهونه شمار کړي دا 28 نه زیات نو موږ له الله رب العالمین اسلام را نصیب کړی دی الله راته ایمان را نصیب کړی دی په کار دا ده چې موږ د خپل ژبه د الله په ذکر او په دعوت او په دین باندې عادت کو که دا نه نو بیا خبره زمونږ د پردار چې بیا موږ خاموشي او سکوت اختیار کو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې الله او ورځ د آخرت مني گاونډي له ضرر نه ور کوي بیا فرمایي څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د ملما عزت او قدر دی کوي خدای مې او فرمایل چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خیر خبره کوا د پیدې او د نفع خبره کوا کاغه نشه کوله چپ کینا استلم عبادت دی چپ کینا استلم عبادت دی دی وجنه دا سیاسی باسونه مکوې په دې وجرو کې دا قومي د چا عیبونه متلاش کوي د قیامت پر ورځ باندې به الله دې باره کې تپوس کوي د بل چا بیزتی بل چا ته پیغور د بل چا بد ویل د بل چا عزت کمول دا زما اوسه په خبرو کېږي نه خو هلاکي کو تباکی کو په دې باندې موږ د معاشره کې اوسېږو چې الله دې معفو کی څومره د حق پرست علما چې دي دوی پسې د خلکو د جبې لګیا دي د خلکو د جبې چیرې دا اولیاء نه مني دا دعا نه مني دا خیرات نه مني به که څوک جهاد په سبیل الله کوي پاغي پس خپل خبرو ډرامي شروع کوي که څوک مدارس چلی د علماو د طلباو خدمت کوي نو پاغي پس جبر ایستره د چیرې دا خوګلی دي او دا ډاکوان دي او دا رشوت خواري دي یو حالت کې دا خلک دا پښتانه ته پریدي نو او د دنیا اصول دا دي بدقسمتي زمنګ دا ده چې کم سړی علم نه کوي نه د علماو خدمت کوي نه په مدرسو کې مال لګي سار لګره ساروي دکان ته یا پټي ته او ماخام داغې ناراضي دا وی جبه پر حق پرستو پسې لګي نه خپل زوی ور کړی دی نه مال ور کړی دی کته ته تاسو کې چې لکه د خلکو را چاندي وخړې تاسو را چاندا ور کړی دا ته خپل حساب وکړه دا اسلام دلته جهاد وشو پر افغانستان کې امریکای سره مقابله وا به د روس سره مقابله وا زمنګ د هندوانو سره مقابله وا تا په جهاد کې څومره قرباني ده ستا په مدارسو کې څومره قرباني ده ستا شې چو خور څوک چې قران بیانوي نن والله د حق پرست علما د خلکو د جبه دلاسه دي ته تیار شو چې کړي اوسي چې څوک ته خالص دین بیانوي نو وې دا ملاوټیان دي او دا د انګريزانو ایجنټان دي دا غدي دادا دي دی بدنام او ډرامونه د الله موږ تاسو وساتي دا موږ یو ډېر لوی مشر شیخ الله دې وبخي شیخ عبد السلام رحمه الله هغه د علم سمندرو الله رب العالمین د قران او د سنت منهج ته جوړ کو نو د لوی مولیان بلګیو یاره ډالر واغسه ذکر وروخته ریالونه واغسته ډالر واغسته قجوري واغسته دا بس پکو چې علم کې علم خوره د علماو خدمت کې نو د دې پښتنو جبه چلیږي مړه دا چې دا گاډي او دا چاندې کې ځان لټو دراوندي که څوک jihad کې پاګه پس دا خبره کوي نو زمونږ استاد مسؤلیت دا دی چې په حق پرستو په پروپاګاندا او ډرامي ونکو د دین والا خلکو په ډرامي او پروپاګاندا ونکو اخر خاتمه پته نه لګي خدای خبره څوک الله تګران دي بل د ځان نسبک مګړه ارسړی ته خیر او د خیر نه ډکه خبره کوه دوی مدا چې په دې کم کور کې اوسېږي نو په دې کور کې دنه ملائک نشته نه پیغمبران شته ټول انسانان دي پلار بدی رور بدی لیور بدی زوی بدی هغه به صحیح خبره کوي سبا غلطي خبره دي کېږي انسان دی یا مدرسه کې اوسېږي سکلی کې اوسېږي نو کوشش دا دی چې د چا منځ کې چغلي مکوه د چا غیبت مکوه د چا عیبونه دنیا ته مطالعه خایا ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د چا په عیبونو پسې مور پسې کېږي څوک چې د چا په عیبونو پسې ورپسې شي وي الله په دې پسې ورپسې شي څوک چې د بل چا عیبونه تلاش کوي وي د په خپل کور کې الله او شرمای ولې بي عزت کوي منګه
که څومره علما دي د دور داسې پیغمبران نه دي نه ملائک دي چې ګنده د ګنا نه پاک دي خو موږ وایو دا د پیغمبر وارثان دي زمونږ نه ځکه ښه دي چې ټول عمر د الله د دین د خدمت ته لګیا دي ګوره دا نیکۍ او بدۍ به ترې لیکېږي که یو عالم سړی د ورځې 1500 ګناهونه وکړي 1500 نو بل طرف ته هغه 500,000 نیکۍ ګټلي لکه په یو حرف باندې لس نیکۍ دي قاریان لګي مولیان لګي زواګانې کړي ذکرونه کړي نو د دې داسې مثال دی لکه سړي 100,000 روپۍ وګټلې او 15,000 ته ولګولې بیا به ته 15,000 پاتې شوي نو په علماو پسې پروپیګنډې په مدارسو پسې په مجاهدینو پسې د دې فتنو نه د الله موږ او تاسو وساتي بله دا ده چې د چا د حالت نه وي خبر نو د هغه باره کې ښه دا ده چې ما ته پته نشته د امام بخاري رحم الله په باره کې مشهور دي ودي امام بخاري رحم الله به ویل که د قیامت پر ورځ باندې الله زما سره حساب کتاب کوي نو ګوره یو خبر ده چې زما سره غیبت په باره کې حساب نشي کولی ما چرته په ټوله زندګۍ کې د مسلمان غیبت نه دی کړی نو کوشش کوئ چې کم ډوډۍ ته ناست یې اجره کې ناست یې کلاس کې ناست یې دا خپله خوله بنده کوي چې په شر چرته ونه خوځي او زمونږ دا کورونه بالا ښایسته کېږي چې زمونږ د نارینه او د زنانو دا ژبې بندې شي ځکه دشمنیانې فسادونه اختلافونه جګړې غویمې دا صرف او صرف د دینه شروع شوي دي چې تا دا ویل او ما دا ویل تا دا ویل او ما دا ویل نو الله دې زموږ او ستاسو د ژبو حفاظت وکړي زموږ د زنانو تربیت د الله پاک سی وکړي زموږ د نوجوانان د الله دیندار او تقوادار او پرهیزګار کړي زموږ په معاشره کې د الله اخوت او محبت او اتفاق پیدا کړي او ژبه د جنت ذریعہ ده الله دې زموږ او ستاسو د ژبې د الله په ذکر او د خیر په خبرو باندې راوړي د شرونو او د فتنو نه د الله موږ او تاسو وساتي الله رب العالمین دې زموږ او تاسو په ملک امن او امان راولي او د ټولي دنیا د عالم کفر او زور دی نو د اسرائیل او د يهوديانو د ارچا د پاره یو قیمت رکړي دلته موږ تر هندستان جوړ کړی دی چې تر پاکستان په ساغوا د باندې تاوان راوله د سره جنگ کوه په دې موږ د الله شکر وباسو الحمدلله ثم الحمدلله چې زمونږ په مقابله کې انډیا ډیر درنه ده وسایل اسباب افراد خو چې څومره بدمعشي کوي هغه د الله فضل دی زمونږ د ملګری او الله کله قدرولې دي او دې باندې د الله شکر ویسته چې کله دیو د جنگ دمکی ورکی نو زمنګ د عیارانو ته موږ تیاری تی شروع کبه به تا ختمولو پته ولېږي دا شکر دی چې پوج مشتا اټم بم را سشتا میزایل لا سشتا چې د کم ملکونو صدا نشته د سار وختي په امریکایانو جاز رالوزي او صرف جنازه خخي فلسطین کې دا وکړل عراق کې لیبیا کې دغه شان الجزائر کې نور ملکونه د کافر وخړل خدا الله پاک یو خاص رحم دی چې زمنګ د ملک غربت هم ډیر دی اختلافات هم ډیر دي خو رب العالمین یو د اسلام او د ایمان طاقت موږ تاسو درا کړی دی او دوی مدد چې الله رب العالمین د جهاد وسایل موږ تاسو درا کړی دي دریم دا چې د جهاد قیادت الله د پاکستان ته ور کړی دی نو الله دې زموږ د جنگونو او فسادونو نه وساتي جنگونه د الله نبی فرمایي دا مغواړي خو شهادت د الله نه غواړي دا یو عظیم مقام دی الله رب العالمین دې زموږ د ټول